د حسد حکم سره محترمو علما فرمایي چې حسد دا حرام دی او د دې حرمت په کتاب الله سنت رسول اجماع امت او په قیاس سره ثابت دی او محترم او عقل هم دا تسلیمي چې دا د حرام شي ځکه محترم څوک چې حسد کوي نو دا انسان اصل کې د الله جل شانه په ذات باندې اعتراض کوي دا د الله جل شانه په سره باندې ناراضه دي ځکه چې الله جل شانه یو انسان ته یو نعمت ورکړي او ته د هغه سره حسد کوي نو ګویا چې ته د الله جل شانه په دا نعمت باندې راضي نه یې کوم چې الله جل شانه دا انسان ته ورکړي دي نو حسد کول دا د الله جل شانه په ذات باندې اعتراض کول دي او د الله جل شانه په ذات باندې اعتراض کول محترم او دا حرام دي ځکه د الله جل شانه په ذات باندې اعتراض کول دا په خپل منعم او په خپل محسن باندې اعتراض کول دي بل محترم حسد د انسان نیک اعمال ټول ختمي انسان چې کله د بل مسلمان ورور سره حسد کوي په دې سره د ټول نیک اعمال ختميږي ذکر حدیث شریف کی راضی ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الخشب نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو ځان د حسد نه وساتئ ځکه حسد چې کوم د انسان ګناه نیک اعمال داسې ختمي لکه څنګه چې اور هغه لرګي لره ختمي یعنی یو سره چې کوم د هغه لرګي ته ور کېږي او هغه چې کوم د ختم شي دغه شان حسد هم د انسان هغه نیک اعمال ټول چې کوم د ختمي زما عزتمن ورونو د انسان نیک اعمال ولې سوځي محترم ځکه چې په دې کې غیبت راځي او غیبت کول محترم دا یو ډیره سنگینه ګناه ده تاسو تیر جمعه کې کوم نه په غیبت باندې بیان شوی وو چې کله انسان هغه د بل مسلمان ورور غیبت کوي نو هغه د څومره نیک اعمال کوي هغه بل مسلمان تلاړ شي دا ټول نیک اعمال ختم شي دا بل په عمل نامه کې ولیکل شي نو دې وجه محترم په دې کې چې کوم د غیبت راځي خامخا محترم کړه چې یو انسان د بل مسلمان سره حسد لري بغض او کینه لري نو خامخا په ځل کې چې کوم د هغه د خامخا غلط او منفي سوچ لري چې کله د بل مسلمان سره کې دا هغه کوم د بد بیانوي دا هغه غیبت وکړي او چې کله د بل مسلمان غیبت وکړي نو په دې سره ستا ټول نیک اعمال ختم شو او دا هغه په عمل نامه کې ولیکل شو د عزتمن ورونو دغه شان حسد چې کوم د دانه کوي ختمي د انسان نیک اعمال دا ټول ختمي محترمو حدیث شریف کی راضی لا يجتمعان في قلب عبد الايمان والحسد د مسلمان پزړه کې د یو بنده پزړه کې دوه شیزونه جمع کیږي یو حسد محترم او بل ایمان کچېرته پزړه کې حسد موجود وي ایمان پزړه کې نشي پاتې کېدلی او کچېرته پزړه کې ایمان وي دغه ضرورت چې کوم دی هغه حسد ناراضي